پر کابل پوهنتون او یما سیاوش د شوي بریدونو په اړه امرالله صالح بیا څه پیدا کړي دي او بیا تازه څه پیښې شوي دي. سلامونه لیدونکو، د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. د کابل امنیتي چارو په اړه د پرلپسې ناستو په اړه کې یو اجتماع ناسته کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون او یما سیاوش د شوي بریدونو په اړه تازه معلومات شریک کړي دي. صالح پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې پر کابل پوهنتون د برید وروستیو شیبو کې هغه وخت چې امنیتي ځواکونه بریدګرو ته نږدې شوي، بریدګرو د لاسي بمونو په وسیله ځانونه وژلي دي. صالح لیکلي چې بریدګرو دا کار د دې لپاره کړی دی چې ترڅو د ګوتو نښې پاتې او معلومې نشي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په لاسي بمونو د بریدګرو لخوا د ځانونو وژل دا ښودنه کوي چې دوی مخکې هم نیول شوي دي، بایومټریک شوي او د لاسونو نښې ثبت شوي وي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلي دي چې بریدګرو ته لارښوونه شوې وه چې د برید په وروستیو کې ځانونه انفجار کړي ترڅو د شوي بایومټریک نښې پاتې نشي. په دې یو اجتماع ناسته کې د افغانستان بانک پر کارمندانو چې د یما سیاوش په نوم یو خبریال هم پکې ووژل شو لیکل شوي دي چې د دوی د موټر له ټانکۍ سره نږدې 2 کیلو RDX چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلي دي چې همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې کابل ښار کې 2 پیښې نورې شوي چې یوه یې د پلچرخي په سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د پیژنتون د یو کارمند ترور او 8 امنیتي حوزه کې د یوې میرمنې جسد د سړک پر سر موندل شوی دی. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. که د کابل د امنیت او د امرالله صالح د دې معلوماتو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.